دا یوې خور سوال کړی دی چې یو زنانه چې په کور کې منځونه کوي او دا د ماسپښین مونځ لیټ کي تر دې چې مازدیګر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې وي کي د مازدیګر مونځ لیټ کي د ماښام مانځه ته نیمه ګنټه یا پوست پاتې به وکړي د ماسخوتن مونځ لیټ کي هغه سحر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې وي کي دا طریقه صحیح ده او که نه او که چېرته دا ناروا نو بیا موږ ته هغه حد وښایه هغه وخت وښایه چې دیزې پورې لیټ کولی شي که دیزې پورې لیټ کړي نو بیا نه ګناهګاري جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړئ اولنۍ خبره نه دي جایز یو مسلمان له چې مونځ لیټ کړي د هغې د خپل وخت نه په یو حال کې هم نه دي جایز الا دا چې هغه عذرونه ورسره وي چې کوم شریعت یعنی قابل ګرځولی دي جدا مسله ده الله په قرآن کې وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا دا منځونه چې دي دا په مؤمنانو باندې الله په خپلو خپلو وختونو کې لازم کړي دي دا د مرضي خبره نه چې کله یې کوې کله یې نه کوې بلکې دې خپل وختونه الا دا چې شریعت اجازت درکړي لږ ساعت مخکې ما ده لکه اوس یو سړی په سفر باندې دی او دوه منځونه یو ځای کوي د مازدیګر مونځ یې د ماسپښین سره وکړو څه م خیال دی ته به ورته دا آیت وایې څه به ورته وایې دله اجازت شریعت ورکړی دغه شان نور عذرونه دي خو د دین علاوه هر مونځ په خپل ټیم باندې وکړي یاد کړئ دا خبره قصدن عمدن مونځ لیټ کول که 1,00,000 پیرې دي وکړو الله یې نه قبلوي او نقل کوي دا خبره زمانه څوک دې بما د دلیل ثابت کړي چې څوک قصدن عمدن مونځ لیټ کړي دا مونځ الله قبلوي او دی دې قضا راوګرځي ما ته یو ملا یا یو عمي دې پرې راته دلیل وښیي الا دا چې عذر عذر جدا خبره خو بغیر عذر نه مونځ چې لیټ شي دا الله نه قبلوي نو د هر منځ خپل وخت دی لکه حدیث کې دا راځي او دې باره کې تفصیل موږ نشو کولی دا وخت د تفصیل نه دی په صحیح مسلم کې دا حدیث د عبدالله بن عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې وایي چې هغه دا خبره کړې وه چې وقت الظهر ما لم يحضر العصر ماسپښین د منځه ټیم د کوم وخته پورې دی مازدیګر د منځه د وخت شروع کېدو پورې بیا د مازدیګر د منځه وخت د کوم ځای پورې دی ما لم تصفر الشمس د نور د زیړېدو پورې یاد کړئ دا ګورئ د مازدیګر د منځه وخت کوم وخته پورې نور زیړېدو پورې که نور ډوبېدو پورې زیړېدو پورې د نور د زیړېدو نه واله د ډوبېدو پورې دا د ضرورت وخت دی دا د ضرورت وخت دی نور خپل وخت اولنی وخت هغه د نور د زیړېدو پورې دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق د ماښام د منځه ټیم چې دی دا د اسمان کې د سورواري ختمېدو پورې دی ووقت العشاء الى نصف الليل د ماسخوتن د منځه ټیم د نیمې شپې پورې دی سحره پورې نه دی کوم وخته پورې نیمې شپې پورې بیا د نیمې شپې نه بعد د سحره پورې د ضرورت وخت دی یعنی مطلب دا شو چې د مازدیګر او د ماسخوتن څو ټیمونه دي دوه دي یو خپل وخت دی او دا بل د ضرورت دی د مازدیګر خپل وخت کم یو دی نور زیړېدو پورې د ضرورت وخت نور زیړېدو نه نور د ډوبېدو پورې ماسخوتن خپل وخت کله چې اسمان کې سوروالی ختم شي د دیزې نه د نیمې شپې پورې او د ضرورت وخت د نیمې شپې نه سهاره پورې ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس او د سحر د منځه ټیم د نور د راختو پورې دی نو جایز دي زنانو له کورونو کې که دوی د مونځ په اولني وخت کې کوي که په منځ کې کوي او که په آخره کې به کوي د آخرې نه اړولی شي نشي اړولی دا صحیح د جایز دي ځکه چې هغوی جمع سره خو مونځ نه کوي اولني وخت کې وکړو په منځ کې وکړو آخري وخت کې وکړو هېڅ خبره نه ده او دا خور وایي چې ماسپښین مونځ زه دومره لیټ کړم چې مازدیګر منځه ته نیمه ګنټه پاتې ویې کړم صحیح دی صحیح دی ولې نه صحیح چې
بعضو به کې وایي نه صحیح څه چل دی ولا جومات ته راشي چا چې وایي صحیح نه دی ولې نه صحیح ولې غوره نه یې نه دی دې ماسپښین لمانځه کې کم ټیمونه دغه شته ماسپښین د لمانځه خو دغه ټیم دی د زوال نه بعد د مازدیګره پورې د ټول د ماسپښین د لمانځه ټیم دی او دا ښځه دا مونځ دومره لیټ کړي چې مازدیګر لمانځه ته نیمه ګنټه پاتې مونځ یې صحیح دی صحیح دی ولې صحیح دی ښایسته جواب دی صحیح دا دی چې د ماسپښین د لمانځه ټیم دی یعنې زه دې بعضو ته حیران شم په دې چې ذهن یې کوم ځای ته لاړ شي دا مونځ صحیح دی ولې صحیح دی د ماسپښین د لمانځه ټیم دی پاتې پکې صحیح دی ته دا مسله د سړو دپاره چېړه چې جومات کې مونځ پرېښودی او دلته ګوره مسله د زنانو زه بیانوم صحیح دی ښه خو دا خور وایي چې زه د مازدیګر مونځ دومره لیټ کړم چې ماښام لمانځه ته پاو ساعت پاتې ولې نه صحیح دا د ضرورت ټیم دی ځکه چې د مازدیګر د لمانځه وخت چې شروع شو د نور د زړېدو پورې زړېده یعنې د نور تاو چې څه شي ختم شي سړی ورته کتی شي د دغه وخته پورې دا د دې خپل وخت دی او غوره وخت دی اولنی وخت دی دې نه بعد د ضرورت وخت دی اوس مازدیګر لمانځه ته چې ماښام لمانځه ته چې پاو ساعت پاتې نو سم خیال دی چې نور به زیړي که نه به یې زیړي آخري وخت دی نو دا طریقه صحیح نه ده ها وایي د ماسخوتن لمونځ دومره لیټ کړم چې سهار لمانځه ته نیمه ګنټه پاتې ولې نه صحیح لکه دا هم د ضرورت وخت خپل وخت کم یو دی نیمې شپې پورې او دې ځای کې دا خبره کوم چې د خویندې میندې ټولې واوري د زنانو دا لوی کوتاهي ده د ماسخوتن لمونځ د نیمې شپې نه اړوي چې پروګرامونو له لاړ شي او دغه او یاسې هم شپه پاتې ده دوی مطلب دا چې او دا خبره صحیح ده چې بعض علما دا وایي د ماسخوتن د لمانځه ټیم د سحره پورې دی خو قول راجح ده د دلایلو په رڼا کې چې د ماسخوتن د لمانځه ټیم غوره وخت خپل ټیم هغه د نیمې شپې پورې د هغې نه بعد به یې ضرورت وخت نو زنانه که دا لمونځ لیټ کوي نو لیټ دې کړي د نیمې شپې پورې خو د هغې نه اخوا دې نه اړوي الا دا چې ضرورت وي او اخره کې به دا ووایو چې د لمونځ په خپل وخت باندې اهتمام پکار دی په اولني وخت کې کول پکار دی ځکه چې د حالاتو هېڅ پته نه لګي د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي نو که چېرته دې زنانه ته موقع میلاو شي چې وخت داخل شي د منځه او مونځو کې ډېره غوره ده یو ذمواري ده یو حق دی د الله هغه یې پوره کړو او حدیث کې راځي په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث دی عبدالله بن مسعود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو ای العمل احب الی الله کوم عمل د الله ډېر خوښ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اولنی ذکر کو الصلاة علی وقتها مونځ په خپل وخت کې کول نو اگر که جایز دی چې ته په اوله کې وکړې منځ کې وکړې اخره کې وکړې خو دومره ده چې غوره دا دی چې اولني وخت کې وکړې چې ذمه فارغه شي او حق د الله ژر ادا شي